ورځې پکې ډېرې راغلي چې ما د شپې 12 ګنټې ډیوټي کړې او بیا سهار وختي په هغې شوګیر وختلې کې به زه به بیا لاړم پروګرام ته قدر و عزت وکړي چې د چا هم وس رسېدلی نو ما سره یې ښه کړي دي بد ما سره چا نه دي کړي د هغې وجه هم دا ده چې ما چا سره بد کې له سطح خبرې کولی شم یا زما خبرو کې دومره زور وي چې مطلب هغه کتونکي ځان ته کینی نو زه به وایم چې دا د هغه استادانو کمال دی چې د هغوی نه ما ډېر څه زده کړي لوکل ډرامه وه هغې کې مې کار وکړو هغه کار خلکو وستایه مطلب خلکو خوښ کړو نو ظاهره انسان له خپله دا پېژنګلو پکار ده چې خپل ځان وپېژني چې زه باز یم که زه چرګوړی یم ځینې ټایم هغه انسان کې ډېر سي خو خپل ځان نه پېژندي انسان له ګنټه دوه ټایم درکولی شي او په صحیح طریقه سره مرکه کېږي لکه تا ته پته ده چې مرکه د 2-3 منټو کار دی مرکه وي باس ته نو باس په 2-3 منټه کې نه کېږي فرینکو نجیبه خو داسې حقیقت کې هم کیدی شي هغه ټایم کې خو ما وې دا حقیقت دی خو هغوی یو پلانینګ کړو او زما نه په پټه باندې چې یاره وقار سره به داسې قسم پرینک کوو بیا پکې د ډېرو ملګرو دا سوال و چې دا پرینک داسې وشو دومره بېعزتي ستا وشوه تا دا څیز ریلیز کوولې نو د هغې وضاحت به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د نمیر ټي وي ډېرو قدرمندو کتونکو السلام علیکم نجیب الله نجیب یو ځل بیا په یو نوې خپرونه کې ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم قدرمندو کتونکو د تیر په څېر را سره نن بیا یو قدرمند میلمه ناست دی وقار جاني څوک چې بېخي د تعارف محتاج نه دی په سوشل میډیا باندې نن سبا تاسو وینئ چې د دې د پروګرامونو چرچې دي د مختلفو فنکارانو نه د اکټرانو نه دي انټرویوز کوي د دې سره سره دي په ایکټینګ کې هم کار کوي دغه ټولې خبرې به کومه خو ټول نه لمبې وقار جان تاسو ته زه هرکلی یم او تاسو د زړه د تله ډېره شکریا ادا کوم چې وخت مو راکړو ډېره زیاته مننه او هرکلی ستړی مه شي خو به زه تاته وایم ځکه چې د بونیر د سیمې نه راغلي او د بونیر نوم اورېدو سره زما یو احساس راویښېږي زه به دا ووایم چې بونیر زما دویم کور دی د هغې ځای خلک دومره خواږه پاسته ډېر خوش اخلاقه خلک دی ما هلته 3-4 کاله تېر کړي دي نو د بونیر نوم سره ډېر یادونه راتازه شي او تاسو ته ستړی مه شي هرکلی وي مننه ډېره مننه کوم وقار جاني ما ذکر وکړو چې یاره ایکټینګ کې هم کوي انټرویوز هم کوي اینکر هم دی دا سوال به زه په تاسو باندې پرېږدم چې څه درته ویم ایکټر درته ویم که څه درته ویم هغه خو ستاسو نظره پورې کار دی چې مطلب تاسو څه ووینه زه ایکسپټ کوم جی صحیح او وقار جاني صاحب زه یم چې سوالاتو طرف جی د ټول نه لمبې که دا راته ووایې چې یاره دغه سفر مو څنګه شروع کړو د ایکټینګ طرف ته لمبې څنګه راغلې نو زه یم چې د هغې نه بس به بیا موږ داسې لاړ شو سفر شروعات خو به اول بخیر زه د خپل کلي نوم خپل انټروډکشن خپل پېژنګلو به وکړم مننه ضلع مردان تحصیل کاټلنګ بیا هغې کې دننه یو وړوکی کلی دی شموزی ډېر تاریخي کلی دی ډېر میلمه دوست خلک دی او جی بلکل تاسو ته به پته هم یې راغلی به مې هلته زه پیدا شوی یم هلته ما ژوند کړی دی خپل پرایمري بیا میډل بیا یو سلسله های میټرک ما په خپل کلي کې کړی دی بیا FFEC دپاره زه زمونږ ګاونډ کې یو کلی دی بابوزی هلته تللی یم او دغه دوران کې بیا زما دغه ذوق شروع شو چې یار زه ایکټر جوړ شم او زه کار وکړم بیا هغې کې زما سره د ډېرو ملګرو زما استادان دي د هغوی سپورټ دی ما سره او چې کله هم داسې د یو انټرویو موقع داسې ذکر راغلی نو چې د هغوی نوم پکې زه وانخلم نو هغه به نیمګړي زما استاد شیر حسن حسن فیروز خان زیګر صاحب دا 2-3 کسان داسې دي چې دوی زه وخت په وخت سپورټ کړی ما او نن که زه په یو محفل کې له سطح خبرې کولی شم یا زما خبرو کې دومره زور وي چې مطلب هغه کتونکي ځان ته کینی نو زه به وایم چې دا د هغه استادانو کمال دی چې د هغوی نه ما ډېر څه زده کړي دي یعنې دغه شوق ستاسو د بچپن نه چېرې زه به لویېږم او بیا به ډرامو طرف ته ځم او پای کې به کار او جی شوق زه دا ووایم چې د ادب سره هم زما و میټرک کې به هم ما د نصاب نه علاوه چې کوم دی کتابونه بک سټډي کول هغه د پښتو شاعرۍ به یا که به د نثر او یا که به افسانه وه نو شوق مې د هغې نه او بیا پکې ډرامه لاین داسې شروع شو چې دغه تاسو ته ما د خپل یو استاد ذکر وکړو شیر حسن حسن الله دې هغوی له ډېر ژوند ورکړي کلي کې یو لوکل ډرامه وه هغې کې مې کار وکړو هغه کار خلکو وستایه مطلب خلکو خوښ کړو نو ظاهره خبره ده چې د کم انسان هغه ستړی د هغه کار ته ستایي نو هغه کې یو نوی توان یو حوصله را پیدا کېږي دغه سفر بیا دغه شروع شو یاد دې د چېرې وړاندې دغې د کلي دا کومه لوکل ډرامه چې د دې نه علاوه بیا باقاعده آغاز دا په کم کال کې شو او جی تقریبا د غالبا چې 2011 کې دغه ډرامه شوې وه علم لویه سرمایه ده دغه د CD دور او دغه CD دور
بیا تا ته پته د سیډي کې چاته هم لارې نه میلاوېدې نه ما هم کوشش کړی د زیات کار مې بیا سیډي کې نه دی کړی په وجه د دې چې مطلب څه کرکټر ما غوښته څنګه ما ځان لید هغه رول ما ته نه میلاوېده ځکه چې دغه د ټول ډایرکټران پروډوسران داسې وو چې هر چا په ځان باندې کار کړی دی. وقار جان صاحب زه به دغې نوې سلسلې ته تم راځم کومه چې تاسو اوس شروع کړې ده او خلک یې ډېر خوښوي خو دا ټاپک ډېر دلچسپ دی او ډېر خوندناک دی زه یم چې په دې کې لږ مخکې لاړ شم چېرې د 2011 نه تاسو شروع کړې تر اوسه پورې په کار خو دا وه چې تاسو په سیریل کې ډرامې چې پای کې تاسو ته یو ښه کردار میلاو شوی اوس پای کې روان وی د دې شاته څه وجه ده چېرې داسې پاتې شوی هلته لا نه اصل کې پاتې شو اول خو یو انسان لا خپله دا پېژنګلو پکار ده چې خپل ځان وپېژني چې زه باز یم که زه چرګوړی یم ځینې ټایم هغه انسان کې ډېر سي خو خپل ځان نه پېژندلي مطلب هغه خپل چې کوم هغه کې هغه پاور یې هغه کې چې کوم ټیلنټ یې هغه په هغې ځای نه استعمال کړي یو مس یوزنګ شوي نو بیا څه موقع داسې راغله زما څه ملګري وو چې هغوی به زه خپله ماربل فکټرۍ کې به ما کار کوم نو هغوی به زما هغه ماربل کار ته کته هغوی به چې یار موږ نشو برداشت کولی مطلب تا کې یو ټیلنټ شته ته دومره ښه خبرې کولی شي یو ښه ټیمپو یو ښه لهجه یو ښه انداز دی ستا نو ته ماربلو نه څه غواړې خو چونکې زموږ غریب وطن دی خامخا به څه نه څه مزدوري کې بیا ما کوشش وکړو بیا ما یو سټرګل شروع کړو هغه کې دغه سوشل ورک راغی دغه د هنرمندانو سره شاعرانو ملګرو سره ادیبانو سره د هغوی سره دغه مرکې وې نو بس بیا نه پوهېږم چې مطلب زما هغه لفظونو کې دومره زور او یا د خلکو هغه مینه وه چې ډېر په کم ټایم کې شکر دی الله تعالی هغه عزت راکړو چې کوم زما سوچ هم وقار جان اوس هم تاسو په ډرامو کې کار کوئ بل اوس تاسو یو ډرامه ریلیز شوې ده نیمګړی څه نوم دی او جی بالکل یو ډرامه ریلیز شوې ده ګونګۍ مینه نو دغه سلسله چې اوس روانه په دې باندې مې پوه کړئ چې د یوټیوب باندې ډرامه ورکول د هغې خو څه انکم خاص ځکه نه چې هر چا سره نن سبا میموري کارډ دی او بس ډرامه په هغې کې چلیږي نو دغه ستړی تاسو څنګه کوئ دا په دې مې لږ یوټیوب اصل کې فی الحال خو خیر نشم ویلی خو را روان دور کې یوټیوب د هر چا دپاره به ټیکي د هر هغه چا دپاره چې څوک اوریجنل کار کړي خپل کنټینټ چلی نو که ډرامه په صحیح معنو سره وکړي او په یو محدود صحیح بجټ کې ډرامه وکړي نو یوټیوب تاله ریټرن درکړي مطلب ستا چې په ډرامه باندې کومه خرچه شوي هغه تاله یوټیوب درکوي اوس درکوي او جی بالکل د ګټې تمه نه ده په کار او باقاعده تاوان نه دی بچ کوي تاوان نه دی بچ کوي بالکل صحیح وقار جان صاحب دا خو د ډرامو په حواله باندې خبرې اوس چې کومه سلسله ستاسو شروع ده ما ذکر وکړو چې په دې به خبره کوو دغه د انټرویوز دغه سلسله ذهن ته مو څنګه راغله شروع مو څنګه وکړه د چا نه انسپایر وی د چا نه متاثره وه چېرې اصل کې نجیبه ښکلی سوال دی که د سوشل میډیا دور دی هر انسان فیسبوک ګوري چې سار راپسې نو دی فیسبوک ګورو نو هغې کې به 24 اور کې داسې قسم پروګرامونه ماله رالل چې باقاعده توګه باندې به خلکو نه زده کړه کړې وه نه هغوی کې به دومره ټیلنټ و مطلب دعا سلام به یې نشو کولی د چا انټروډکشن پېژنګلو به یې نه شوه کولی او هغوی به پروګرام کوو نو مطلب د هغې خپل کار سره هغوی انصاف نه دی کړی بیا هم خلکو هغوی له رسپانس ورڅکو بیا ما سوچ وکړو چې وای ناټ زه هم خپله یو تبازمایي وکړم چې دا غلط خلک دومره خلک ستایي نه زه به کوشش کوم چې مطلب زه به ښه کار کوم نو شکر دی بس یو 2-3 پروګرام ما داسې وکړو د خلکو هغه سپورټ هغې کې ما کې یو نوې جذبه بیا راته زړه وویې چې کار شروع کړم هغه سپورټ ته خلکو هغه مینه ورو سیوا کېږي تاسو وختي دغه سلسله به جاري ساتم خو تاسو ذکر وکړو چېرې د ماربل په فیکټرۍ کې مې کارونه کړي دي دا واقعي چې ډېره یو سخته تجربه ستاسو تېره شوې که نه د دغې وخت نه راوتله بیا دلته راتلل دا یو ډېر خوندناک کهاني دې کې داسې هم شوي دي نجیب تاسو خبره کټ کوم چې ماربل فیکټرۍ کې ما ډیوټي هم کړې ده د شپې او د ورځې ما پروګرام ته تلم د شپې ډیوټي به مې ځکه کوله چې ما وې د شپې به زه خوب نه کوم زه به پروګرام کوم د ورځې به زه د شپې به زه ډیوټي کوم د ورځې به پروګرام کوم داسې ورځې پکې ډېرې راغلي چې ما د شپې 12 غنټې ډیوټي کړې او بیا سهار وختي په هغې شوګیر وختلې کې به زه به بیا لاړم پروګرام ته نو دغه سخته پکې راغلي دغه د سختو نه پس اوس دې دور ته راغلي یو خو په تاسو لازمه خبره ده خامخا ډېر ښه به فیل کوئ ډېر ښه او بل دا چې په دغه وخت کې به ستاسو سره ډېر ملګري داسې چې هغه سخته په وخت کې به ستاسو سپورټ هم کړی نو هغه ملګري اوس چې تاسو مخې راځي ستاسو فیلینګ څه په هغه وخت کې شته او زه وایم چې کوم ملګري تا سپورټ کړي د هغوی نوم اخیستل پکار دي زما یو ملګری دی اصغر او بس زیاتر سپورټ د هغوی ما سره و هغه ټایم کې او وخت په وخت الله دې د هر چا قدر او عزت وکړي چې د چا هم وس رسېدلی نو ما سره یې ښه کړي دي بد ما سره چا نه دي کړي د هغې وجه هم دا ده چې ما چا سره بد نه دي کړي دا وقار جانې صاحب دغه د انټرویوانو دا سلسله مو شروع کړه تر اوسه پورې مو بلا انټرویوانې وکړي چې څومره د پیژنګلو خلک دی تاسو هغې ته ځان رسولی دی که په موټر سایکل که په ګاډي ځان هم رسولی انټرویو مو کړی خو سوال دا پیدا کېږي چې تر اوسه پورې تاسو د جهانګیر خان نه انټرویو نه ده راغلی چې دې شاته څه وجه ده او جی بالکل وجه شته اصل کې نجیبه زما د انټرویو یو طریقه کاري
چاته کال کول یا که زما په وجه نه د بل ملګري په ترو د سره خبرې وکم نو که بیا یو انسان تان له ګنټه دوه ټایم درکولی شي او په صحیح طریقه سره مرکه کېږي لکه تا ته پته ده چې مرکه د 2-3 منټو کار دی مرکه وي باس ته نو باس په 2-3 منټه کې نه کېږي نو هغې دپاره کم از کم ګنټه دوه ټایم پکار وي نو هغوی بیزي دي مصروفه یې زیات تر ریکارډینګونه کوي او انشاءالله کوشش به کومه چې مرکه به هغوی سره ضرور کوم دا دونه انټرویوانو چې مو وکړې په دې کې د ټولو نه یادګاره انټرویو چې ستاسو لپاره یو ډېره ښه تجربه ثابت شوي هغه د چا وه زه به دا ووایم نجیب زما دپاره هر انټرویو یادګار وي د هغې وجه دی چې مطلب زه کوم هنرمند سره کینم د هغه نه نوې داسې یو خبره واورم چې زما په کار راشي یا هغه پوینټ زه بیا په را روانه نیکسټ مرکه کې ډسکس کوم خو یو انټرویو داسې وه چې کله زه د خدای بخلي بدر منیر صاحب دی کور کلي ته لاړم نو هلته هغه ما پخپله هم انجوای کړه او مطلب د هغوی کور کلي مې د هر چا ارمان دی بدر منیر یو داسې نوم دی چې د هغه نوم اورېدو سره د پښتو فلم پښتو انډسټري دا څه چې هم دي نو دا راځي نو هغه انټرویو زما دپاره یادګار ډېر یادګار وه د علي جمال صاحب انټرویو تاسو کړې وه هغه ډېره زیاته وایرل شوې وه او په هغې کې هغې تاسو ته کار شوه بیا یې چېرې دا پرینک و ګپ و دغه یو پرینک و نجیبه خو داسې حقیقت کې هم کیدی شي هغه ټایم کې خو ما وې دا حقیقت دی خو هغوی یو پلانینګ کړو زما نه په پټه باندې چې یاره وقار سره به داسې قسم پرینک و بیا به کې له ډېرو ملګرو دا سوال و چې دا پرینک داسې وشو دومره بېعزتي ستا وشوه تا دا سیز ریلیز کولې نو د هغې وضاحت به زه په لږو لفظونو کې وکړم چې ما یو ریالټي خلکو ته ښودله مې چې خلک غوسه شي وخاندي د خلکو ایکسپریشن چینج شي خیال دی هغه انټرویو چې چا کتله نو د خلکو د الله عزت وکړي د مینوالو ډېره زیاته مینه و ما سره همدردي و ما سره نو هغوی غوسه شوي وو انټرویو مې پوره نه وه کتلی صرف ټریلر یې کتلی و د علي جمال پسې کنزل یا د هغه حالان کې هم زموږ ملګری داسې خبره نه وه نو ما صرف په دغې خاطر باندې هغه ویډیو اپلوډ کړه چې بس به خلک وګوري د خلکو یو خبره پای کې بل هم ده لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې زما ملګري غوسه کوي دغه پای کې زم یم کنه چې ما ته هم ډېره غوسه راغله ما تاسو ته کال وکړو چې کنه ما تاسو سره خبرې وکړې خبرې تاسو په داسې انداز وکړو چې ما ته داسې ښکارېده چې تاسو سخت په غوسه کې وئ نو دغه غوسه له دغه انټرویو وه که نه چېرته څه بله خبره نه جي غوسه دغه نه وه اکثر چې مونږ بعض اوقات انټرویو اپلوډ کړو نو د خلکو کالونه راځي نو بیا مختلف قسم سوچونه د خلکو د چا څه تاثرات د چا څه سوچي نو یو به یو وي بل څه بل بعض ټایم که زه دومره ډسټرب شم ستا د چینل په وساطت سره ټولو مینوالو ته وایم چې که څوک هم داسې ملګري په وټسپ باندې رابطه کړي زه هغوی ته جواب ورنکړه چې مزایو نو ډېره زیاته بخښنه غواړم زما مجبوري ده زه وټسپ ته زیات ټایم نه ورکوم زه اکثر روز خپل کار پسې تا ته پته ده یو مرکې له تل څومره ګران کار وي ته به اول چا نه ټایم رالی بیا به خپل موټر سایکل باندې خپل کته لمسي اچي او بیا به مطلب ځې په تپوس که نه نو ګران کار دی نو دغې منډو ترونو نه وزګارېدل او بیا وټسپ ته ټایم ورکول بیا د ایډیټینګ کول دا ډېر زیات ګران کار دی نو بخښنه غواړم د هغې ټولو ملګرو نه چاته زه په وټسپ باندې ریپلی نه ورکوم وقار جاني صاحب وایي چې زه تاسو ټولو نه بخښنه غواړم که چاته زه ریپلی ورنه کړم دا خبره د دې بالکل ټیک ده چې کوم سړی مصروف وي هغې ته د دې خبرې ډېر غټ احساس وي قدرمنو کتونکو یو وړه شان دمه کوو د هغې نه پس واپس راځو جي یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو په پروګرام کې وقار جاني صاحب ناست دی دوی سره ډېر خوندور ګپ شپ روان دی سلسله به مخکې بیا وي وقار جاني صاحب یو سوال زما په ذهن کې دا راځي چې یاره اکثر داسې وشي که نه یو سړی لاړ شو تاسو هم داسې یو ویډیو کړی وه چې یو ټیک ټاکر و واپس لاړی ور ومټکه او ډایرکټ سوالات اکثر کسان دا سوال لري چې دا خو یا فیک دي او یا دا ډېر غیر مهذبه طریقه ده تاسو څه وایئ اصل کې زه به دا ووایم د هر انسان یو خپل ایکسپیرینس وي تجربه یي چې څومره هغه په هغې کار کې مخکې ځي هغه کې پختګي راځي د هغه سوچ چې کومي هغه میچور کېږي ما کړي یو غلطۍ دوه داسې چې مطلب پای باندې زه په خپله اوس پښیمان یم زه چې خپله ګورم نو زه یې نشم برداشت کولی نو بیا زه وایم میچور خلک شته چې سوچ ولري چې هغوی ګوروي بیا څنګه برداشت کړي نو زه دا خلکو تنقید هم منم داسې یو غلطۍ دوه ما داسې کړي دي چې ما ته په خپله احساس ته انشاءالله امپرومنټ مې کړی دی را روان دور کې چې کوم انټرویان زه کوم زه کوشش کوم چې په صحیح طریقه سره وکړم زه چاله عزت ورکړم ماله څوک عزت راکړي زما دغه کوشش وقار جان صاحب د یوټیوبر په خپله یو یوټیوبر ستاسو ملګری مراد بھائی کوم چې زموږ سره دا وخت موږ یې مننه کوو د کیمرې په شا باندې موجود دی د دې یوټیوبر ژوند چې کوو لکه تاسو موږ پرې ذکر وکړو چې یاره دا موټر سایکل روان کوه ګډه وتړه د دې اثر تاسو څه ګڼئ چې په معاشره باندې د دې اثر ښه روان دی او که نه بد روان دی ځکه چې نن سبا څنګه چې تاسو وختي هم ذکر وکړو چې سړی به پسې پوهېږي نه سلام کلام به نه شي کولی میک به یې راغستی نو څه ګڼئ زه خو به دا ووایم چې یوټیوب د چا میراث نه دی ایکټینګ د چا میراث نه دی دا سوشل ورک دا هر چا ته اختیار شته چې دی سوشل ورک وکړي هر چا ته د اختیار شته دی یوټیوبر جوړ شي یوټیوبر دی ته نه وي چې دی د خامخا مایک راولي یوټیوبر مثال به زه دا وایم چې دی یو مزدور دی
یوټیوب یو کمپنی ده، زه یو یوټیوبر یم، زه د یوټیوب سره کار کوم. دا اوس زما پورې ده چې ما کې څومره ټیلنټ دی. بل وړاندې ذمواري پکې زما دا ده چې د پیسو ګټلو سره زه دا سوچ هم وکړم چې داسې یو فحش ویډیو، داسې یو خبره چې په خلکو باندې بد اثر پرې بس یا زما د مرګ نه پس په هغه بیا ماته نقصان را رسي. نو داسې قسم ویډیو کول نه پرهیز پکار دی او کوشش پکار دی. اول سټډي کول دي، زده کړه کول دي. د هغې میدان کوم میدان ته چې ته راځې تا سره دومره مواد ذخیروي چې مطلب ته په هغې باندې مخکې تللی شي چې د هغې فیلډ بدنامي نه کېږي. نو ټول هغې ملګرو ته وایم که څوک هم داسې چې بالکل د دې سره ذوق لري نو زده کړه وکړئ، سټډي وکړئ، داسې مشرانو داسې ملګرو سره کښېنئ چې هغوی کې هغه ټیلنټ وي یا هغوی ماهر وي. نو انشاءالله راځئ کار کوئ په خپله ښه طریقه سره. ماشاءالله زه ښه سیټسفاید یم، مطمئن یم. یوټیوب ما لپاره دومره کوي چې مطلب زه نور کار روزګار نه کوم او د ژوند چې کوم هغه ضروریات دي نو ضرورتونه پوره کوي او خواهشات که زه ویم نجیبه نه په کروړه هم نه پوره کېږي. او جي ما وختي ذکر وکړو چې په انټرویو کې داسې مرحله چې یادګار خو دا ذکر هم کول غواړم چې داسې مرحله چې هغه خوشګواره واقعا نه تاسو وایئ چېرې الله مې د دغې واقعې نه دوباره صادق داسې خو انټرویو د خدای بیا نه راوړي، داسې پکې چېرته شوي؟ یار خوشګوار واقعه شوې ده او داسې بده واقعه د خدای نه راولي. خوشګواره واقعه یو دا شی وه چې تواب سر حدي صاحب سره کله کېناستم مرکه مې کوله نو زه د هغه د نیچر نه وم واقف. نو اوس د هر هغه انسان سره به ته مرکه کوې چې ته د هغه د نیچر نه واقف یې، ته به د هغه سره د هغه په فن ژوند باندې خبرې کوې. نو ما به خدای پاک دله زه انټروډکشن څنګه وکړم او انټروډکشن به ته د هغه چا کوې چې تا ته څه ناڅه معلومات وي. د هغوی باره کې ما سره هېڅ معلومات نه و. بیا مې هغه د انټرویو یو تیم وي که نه چې دا به زه یا کامیډي کوم یا به سیریس کوم او دا هر یو ملګري له پکار دي چې څوک دا ذوق لري یو انټرویو کې هغه اول کم از کم یو خاکه جوړول پکار وي. ماشاءالله چې څنګه تاسو په لینک کې روان یې که نه چې مطلب زه به کم کوېسچن سټارټ کې کوم بیا به منځ کې کوم بیا به وینډ اپ زه په کم دغه باندې راټولوم. نو دا ضروري خبرې دي. نو تواب سر حدي صاحب ته چې زه ذهني ته ورکېناستم زما ذهن کې یو خاکه راله مې زه به پروګرام ټیم به زما دی خو هغه بس اتفاقا داسې شو چې هغه انتهایي کامیډي او ډېر زیات دومره ما وخندل چې په هغه ورځ باندې ما ته ډېر زیات ټینشن و خو بس الله دې ژوندي ساتي چې د هغه د وجې نه زما هغه ریفرشمنټ ما دومره زیات وخندل. نو دغه یو خوشګواره واقعه شوې ده. نو بیا ما هغه خپل چې کوم کوېسچن و کومې پوښتنې وې هغه ما ونه کړه او ما د هغوی هغه مرکه انجوای کړه. وقار جانې صاحب که مونږ وګورو که سواتې دی یو غټ اکټر دی نوم یې پیدا کړی دی یا که د هغه په شان نور جانداد صاحب شو او بیمار دی اوس الله دې ورله صحت ورکړي یا که نور د دې ټولو انټرویوانو چې مونږ ګورو یا خو ستاسو سره یا د مراد بای سره کوم چې زموږ سره د کیمرې په شا موجود دی تاسې کوم تعویض تاسو په دې باندې کړی چې بل چا له ټایم نه ورکوي او صرف ستاسو سره انټرویو نه راځي؟ اصل کې زه به دا خبره وکړم چې دې کې ډېر کم اکټران دي چې دوی پسې ما رابطه کړې. الله دې دغه ټولو هنرمندانو عزت وکړي. مطلب هغوی ما ته اکثر وي وقار وي مونږ ته بلا چینلو والا ولې دي مونږ چاته انټرویو نه ده ورکړې خو بس پته نه لګي خاص تا کې داسې څه وجه ستا خبرې را باندې ښې لګي. هم دغه یو ډاډګیرنه دغه د هغوی حوصله دا ما کې توان پیدا کوي او الله یې د هغوی عزت وکړي چې کوم اکټر ته هم ما ولیدي نو ما ته انکار نه دی کړی. شاید کیدای شي هغوی غټو چینلو ته انکار کړي. زه اکثر زما په مرکه کې هم و چې مونږ انکار کړی دي خو تا ته مو انکار نه شو کولی. نو الله دې دغه ټول چې کوم هنرمندان دي اکټران دي وقار جانې که د سواتي صاحب خبره مونږ وکړو یا د جهانګیر سره د هغې چې کوم کلیشز روان شوي نو هغه هم ستاسو د مراد بهي د انټرویو په ذریعه باندې اوس که چېرې خبر روغې طرف ته روانه نو هغه هم ستاسو په ذریعه باندې ما په انټرویو وکړه چې هغه ډېرې ښکلې خبرې یو بل ته وکړې نو په دې روغه کې ستاسو څومره لاس دی؟ اصل کې زه که دا ووایم میا صاحب سواتي صاحب چې کوم دی هغه هم یو داسې انسان دی چې مطلب د خپل کار سره کار ساتي. هغوی په دې کې نه چې تا ووایې ما ووایې یا که جهانګیر خان زه وایم هم یو داسې انسان دی چې د خپل کار سره کار ساتي. دې خبرو کې هغه ډوزي نه خو دې کې نور خلک داسې راشي چې هغوی وړل راوړل کړي نو خبره ورانه شي که نه. نو یو واقعه ده داسې په ترتیب سره به راته نه یاده خو بیا به هم درته ووایم چې صحابه کرام په وخت کې یو واقعه شوې وه چې مطلب یو کس راشي هغه صحابي ته وایي چې هغه کس دروغ ووي ستا په سر یې ما ته خبره وکړله هغه وایي چې داسې نو هغوی ورته بیا وایي چې هغه غشې روان و هغه په خپله مخه روان و تا غشې راونیو زما په ډکې دی راوټومبو. نو دغه کې یو کردار داسې راغلو چې هغوی هم دغه کیسه کړې ده. نو مطلب وړلو راوړلو چې کوم دغه نو دغه نه وي پکار بلکل کوشش به صحیح ستاسو پر روان وخت کې چېرې په ډرامه سیریز یا فلم وغیرې ته د بطور اکټر لاړ شئ که لاړ نه شئ؟ او زما یو شوق شته او شوق چې کوم وي نو هغه نه ختمیږي. هغه دې کې د سوشل ورک دا مرحله هم راغی داسې یو سټیج پکې راغی خو بیا هم زما یو شوق ته انشاءالله زه به کوشش کوم چې زه هر هغه ډرامه کې کار وکړم چې مطلب
هغه معیاري ډرامه یا ډرامه کې زموږ کلتوري د یوټیوب په ذریعه باندې تاسو ته چې دا کار څومره اسان شوی دی چې یو سړی په خپله انویسټمنټ هم وکړي خو چې د هغه سره سکلز وي او هغه یو ډرامه خپله جوړه کړي او هغه پیغام کوم ورکول غواړي چې خلکو یوټیوب یو تاله یو اختیار درکړ تاله یو پلیټ فارم درکړ سیډي یو دور چې جهانگیر نه بغیر بچا ډرامه نه غسته چا باندې کته سواتی نه بغیر بچا ډرامه یوټیوب یو داسې چیز دی چې ته خپل ځان باندې ډرامه کول شي زه کول شم بل کول شي بس صرف کوشش دومره پکار دی چې چیز داسې یو معیاري وکړه چې مطلب کوم ویورز چې هغه چیز کې دومره اټریکشن شي هغه ویورز په مینه سره ګوري بس وقار جان وخت مې در ډیر خراب کو اخر کې یو څو سوال لرم چې داسې کوم شخصیت تاسو چې هغه تاسو ته دي چې دا شخصیت ته د دره انټرویو زما ارمان دي دا به همه زما انټرویو چې کوم دی سید سردار بادشاه او بل زموږ د سوات تسیمې د عرف سلطان شاه منظور خان او حاجی اسف خان او دغه یو څو اداکاران دي چې مطلب دا زما په نظر کې دی او ان شاء الله کتونکو ته هم ویم چې زما به کوشش زیات تر دا وي چې روان وخت کې دغه مرکه ریکارډ کوم ډیره زیاته مننه کوم په اخر کې خصوصا د بونیر خلکو ته او عموما د ټولو پښتونخوا خلکو ته څه پیغام کلرئ چې را سره شریک کړي پیغامونه خو اکثر زه خلکو نه دا پوښتنه کوم چې څه پیغام ورکړي خو پیغام دغه زه به دغه پیغام ورکړم چې مطلب د ټول نه ضروري څیز چې کوم دی انسانیت دی مسلمانی دا پښتونولي ده او ته به یو ښه مسلمان هله جوړېږي چې تا کې انسانیت وي چې ته یو ښه انسان نه ته یو ښه مسلمان نشي جوړېدی نو انسانیت پکار دی د انسانیت قدر وکړي او خپلو کې مینه وکړي او د نفرتونو نه کرکه وکړي ډیره مننه کو وقار جان ستاسو د وخت راکول یو ځل بیا قدرمنو کتونکو دا وقار جاني څنګه چې د هغې تعارف هم هر څه وشو تاسو وکتل او انشاءالله تعالی زه دا تمه لرم چې دا څومره خبرې مونږ وکړې دا به تاسو باندې به خوږې لګېدلي که چېرته څه خبره نیمه داسې راغلې چې په تاسو ترخه لګېدلي د هغې نه مونږ معذرت غواړو انشاءالله تعالی تر بله پروګرام به درنه اجازت غواړم د هغې پر چې چېرته مې ښاد آباد راته اوسئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان